बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। څنګه ملګرو امید ده چې خبرې زیم تاسو روز تاسو ملګری عزیز سی پی ملګرو نن به مونږ یې زکو د یوټیوب د چینل د جوړولو طریقه چې مونږ وزانه د یوټیوب چینل څنګه جوړو او د هغې نه بعد فایده څنګه حاصلو. ملګرو زه به تاسو نن د یوټیوب د چینل د جوړولو پوره طریقه ښیم او امید ده چې تاسو به دا ویډیو خوښ شي. د یوټیوب د چینل د جوړولو لپاره ملګرو د ټولو نه اول به مونږ د خپل موبایل ګوګل کروم چې کوم دی هغه کولاو کو. زموږ په موبایل کې کروم پروت دی، مونږ به د خپل موبایل کروم کولاو کو. کله چې موږ د خپل موبایل کروم کولاو کو زموږ سره په دې سیټ کې دلته کې زموږ سره ښایي ساین ان، موږ به ساین ان آپشن باندې کلیک کو. زموږ سره به دا پیج کولاو شي. دلته کې زموږ سره په دې پیج کې ورکړي دي کریټ اکاونټ. موږ به سمپل په کریټ اکاونټ باندې کلیک کو. زموږ سره دوه آپشن راشي. په دې دوه آپشن کې موږ په اولنی آپشن باندې کلیک کو فار مای سیلف باندې چې موږ کلیک کو زموږ سره به دا پیج کولاو شي. دلته کې زموږ نه د جیمیل اکاونټ لپاره نوم واړي، فرست نیم لاست نیم کوم چې موږ د خپل پیج لپاره نوم سوچ کړی موږ دلته کې سمپل هغه نوم ورکو. تاسو چې کوم نوم سوچ کړی په دې ځای کې به هغه نوم ولیکئ. څنګه چې تاسو په دې ځای کې نوم ولیکئ تاسو سره به دلته کې اکاونټ واړي نو اکاونټ لپاره به تاسو کوم باره چې نوم لیکلی هغه نوم تاسو په دې ځای کې ولیکئ او د هغې سره سیوا ان سی ورکئ چې تاسو کوم اکاونټ چې دی هغه یونیک شي او مخکې استعمال شوی نه وي. کوم نوم چې مخکې استعمال کې راغلی د جیمیل په اکاونټ کې هغه نوم بیا دلته کې نه راخلي. او اوس لاندې زموږ نه غواړي پاسورډ، نو دلته کې به تاسو ورکئ پاسورډ او لاندې کانفرم پاسورډ. نو کانفرم پاسورډ کې به دغه شته پاسورډ په دوباره باندې ولیکئ چې تاسو پاسورډ کانفرم شي. څنګه چې تاسو دلته کې خپل پاسورډ ولیکئ نیکسټ باندې به کلیک کئ. تاسو چې نیکسټ باندې کلیک کئ مخکې به تاسو سره به دا پیج کولاو شي. مخکې ته دې پیج کې ورکړي دي چې تاسو خپل موبایل نمبر ورکئ. نو تاسو چې کوم موبایل نمبر باندې خپل جیمیل اکاونټ جوړوئ دلته کې به سمپل هغه نمبر ورکئ. تاسو موبایل نمبر ورکئ، نیکسټ په ووهئ. څنګه چې تاسو نیکسټ باندې کلیک کئ دلته کې به تاسو نه یو ویریفیکیشن کوډ غواړي. کم نمبر چې د موبایل تاسو ورکړی هغې ته به یو میسیج راشي، یو کوډ به ورته راشي. هغه کوډ به تاسو په دې ځای کې سمپلي ورکئ. ویرای پی باندې به کلیک کئ. تاسو سره به تاسو جیمیل چې کوم دی هغه ویرای پی شي او دلته کې تاسو سره بل پیج کولاو شي. په دې کې تاسو نه برت ډے چې کوم دی تاسو د پیدایش تاریخ هغه غواړئ. دلته به تاسو سمپلی یو تاریخ ورکئ کوم چې تاسو خپل تاریخ ورکوئ. دلته کې به تاریخ ورکئ. لاندې جنډر کې به تاسو که میل یې میل به ورکئ، که فیمیل یې فیمیل به ورکئ او دغه شانتې به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کئ. کله چې تاسو نیکسټ باندې کلیک کئ نو بس تاسو جیمیل اکاونټ چې دی نو هغه به تیار شي. دلته کې تاسو نه ریکوري ایمیل غواړي ریکوري دپاره نو هغه دپاره به تاسو سکیپ باندې کلیک کئ. سکیپ باندې تاسو کلیک کئ مخې ته ایګري به راشي، سکرول ډاون به کوئ، ایګري به راشي، ایګري باندې کلیک کئ. څنګه چې تاسو په ایګري باندې کلیک کئ نو دغه شانتې ستاسو د جیمیل اکاونټ تیار شو. اوس تاسو د جیمیل اکاونټ تیار شو. اوس به تاسو سمپلی داسې کار وکئ. دلته کې په سرچ بار چې کوم دی تاسو سره په کروم کې پای کې به ولیکئ youtube.com. youtube.com کله تاسو youtube.com ولیکئ سرچ پکئ تاسو سره به موبایل یوټیوب ته لاړ شي. اوس تاسو یوټیوب ته راغلی. تاسو خپل یوټیوب کې هغه ځای کې سمپلی وګورئ هلته کې ساین ان لیکلی نو تاسو به په ساین ان باندې کلیک کئ. څنګه چې تاسو په ساین ان باندې کلیک ووهئ چې دی نو هغه په تاسو په جیمیل اکاونټ باندې هغه آنلاین شو. دلته کې تاسو سره جیمیل اکاونټ چې دی هغه راغی یوټیوب ته. اوس به تاسو سمپل په دغې باندې کلیک کئ. کله چې تاسو په دې خپل اکاونټ چینل اکاونټ باندې کلیک ووهئ تاسو سره به دلته کې راواړئ تاسو سره کریټ ا چینل راوړي. کله چې تاسو سره کریټ ا چینل راوړي تاسو سمپلی به دغې باندې کلیک کئ او دلته به ګیټ سټارټډ باندې کلیک کئ. تاسو سره اوس تاسو وایي فرشته کوم نوم چې تاسو جیمیل اکاونټ جوړ کړی په هغې باندې تاسو جوړوئ هغه به سلیکټ کړئ. که نه تاسو له بل نوم دی
یوز ا کسټم نیم تاسو سره دوه اپشن دي نو تاسو چې په کوم نوم باندې جوړوئ په هغه نوم باندې به کلیک کوئ تاسو به د شته کوم نوم باندې چې جیمیل جوړ کړی په هغې باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره به داسې یو دغه کولاو شي پیج به تاسو سره کولاو شي اوس به تاسو په دې پیج کې تاسو ته وایي چې اپلوډ پروفایل پکچر نو تاسو په دې کې سمپلی د پروفایل لپاره یو پکچر راواخلئ تاسو سره کوم یو پکچر هغه پکچر به تاسو راواخلئ هغه پکچر به راواخلئ دلته کې به ورکوئ دویم اپشن چې دی هغه دی ایډ چینل ډسکرپشن نو چینل ډسکرپشن دپاره تاسو چینل د څه مقصد دپاره جوړوئ که تاسو فرض کا فني چینل جوړوئ د هغې مطابق به په دې ډسکرپشن کې لیکل وکړئ که نه تاسو اسلامیک چینل جوړوئ یا تاسو انټرټینمنټ دپاره هر یو چینل چې تاسو جوړوئ هغې مطابق لیکل به تاسو په دې ځای کې وکړئ لکه دغه شانتې به تاسو په دې ځای کې یو ډسکرپشن ولیکئ ډسکرپشن لیکلو نه بعد به تاسو ښکته راشئ تاسو سره دلته کې وایي چې کسټم لینک دي تاسو سره تاسو دې ځای کې خپل ویب سایټ ورکولی شئ که ویب سایټ تاسو نه تاسو لاندې سوشل لینکس چې دي هغه ورکولی شئ لکه فیسبوک ټویټر او دغه شان انسټاګرام کم لینکس چې دي تاسو هغې نه خپل لینکس کاپي کوئ او سیمپلی هغه په دې ځای کې پیسټ کوئ دغه شان چې دا تاسو دې ځای کې خپل لینکس ورته وئ نو سیو اینډ کنټینیو باندې به کلیک کوئ کله چې تاسو سیو اینډ کنټینیو باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به یو یوټیوب چینل ستاسو جوړ شي او تاسو سره به بالکل د یوټیوب چینل چې دی نو هغه تیار شي اوس تاسو سره د یوټیوب چینل تیار شو اوس د دې مزید نور سیټینګ چې دی هغه به څنګه کوو نو اوس د هغې طریقه زه تاسو ته مخکې ښیم بالکل ستاسو په دغه نوم باندې یوټیوب چینل تیار شو اوس به د دې دپاره تاسو بیک لاړ شئ تاسو واپس لاړ شئ هغه خپل ګوګل کورم ته کله چې تاسو بیک راشئ ګوګل کروم ته او هلته کې دوباره یوټیوب کولاو کوئ یوټیوب کولاول نه بعد به دلته کې تاسو سره د چینل کومه تصویر چې دی کومه لوګو چې دا په دې ځای کې تاسو سره ښکاري تاسو په دې باندې کلیک کوئ په دې باندې به یو اپشن کولاو شي په هغې کې هلته کې تاسو ته ښایي چې یور چینل تاسو به سمپلی په یور چینل باندې کلیک کوئ اوس به تاسو دلته کې په کسټمرز چینل باندې کلیک کوئ تاسو چې په کسټمر چینل باندې کلیک کوئ تاسو سره به داسې یو پیج کولاو شي اوس دلته کې په دې پیج کې تاسو د خپل اکاونټ چې کوم خپل چینل چې کوم دی د هغې لپاره دلته کې په دې ځای باندې دا تصویر بدلولی شئ هغه لوګو تاسو کوم د چینل لپاره جوړه کړي هغه ورتولی شئ بیکګراونډ کوم تصویر چې دی هغه تاسو په دې ځای کې ورتولی شئ ایډ چینل آرټ چې دی په دې باندې تاسو د چینل کوم آرټ چې کوم بیکګراونډ دغه چې هغه تاسو دلته کې ورغورځولی شئ دلته کې تاسو سره په لاندې چې کوم دی نو په هغې کې اباوټ چې تاسو کله کلیک کوئ په اباوټ کې تاسو خپل چینل ته په دې ځای کې د خپل چینل کوم ډسکرپشن چې کوم دی هلته کې چې تاسو ما اول وښو دلته کې تاسو هغې ته ډسکرپشن هم چینج کولی شئ خپل ایمیل دلته کې ورورتولی شئ په دې ځای کې تاسو خپل کوم ایمیل چې هغه ایمیل به تاسو په دې ځای کې ورورتوئ او لاندې چې دی نو لوکیشن تاسو په دې ځای کې ورتولی شئ کوم ځای کې تاسو پاتې کېږئ د کوم ځای نه تاسو کوم ځای دپاره چینل جوړوئ د کوم ځای نه چینل جوړوئ هغه لوکیشن تاسو په دې ځای کې ورتولی شئ او دغه شانتې لاندې په دې کې تاسو لینکس ورکولی شئ چې کوم تاسو ته ما اول ووي چې یاره جی فیسبوک لینکس او دغه شانتې انسټاګرام او دغه شانتې مزید نور لینکس تاسو په دې کې ورکولی شئ او دا سیټینګ تاسو د دې ځای نه وکړئ تاسو به د دې ځای نه بیک لاړ شئ کله چې تاسو د دې ځای نه بیک راشئ تاسو سره دویم نمبر اپشن چې دی نو اول مونږ کولاو کړی و کسټمیز چینل اوس دویم اپشن چې دی یوټیوب سټوډیو ده تاسو به یوټیوب سټوډیو کولاو کوئ کله چې ملګرو مونږ په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کوو مونږ سره به دا یو پیج کولاو شي په دې پیج کې زمونږ سره دلته کې لاندې په دې یخ کې دې ځای کې زمونږ سره د سیټینګ اپشن دی مونږ به سمپلی دې سیټینګ اپشن باندې کلیک کوو کله چې زمونږ سره دا پیج کولاو شي دلته کې زمونږ سره اوس په جرنل باندې دی مونږ به چینل ته راکوشو چینل باندې چې مونږ کلیک کوو مونږ سره به دا پیج کولاو شي په دې پیج کې زمونږ سره اخري نمبر باندې چې کوم دی فیوچر ایلیجیبیلیټي مونږ به په فیوچر ایلیجیبیلیټي باندې کلیک کوو دلته کې زمونږ سره ډیفالټ فیوچر چې دی نو هغه زمونږ سره انیبل دی او په دویم نمبر اپشن باندې زمونږ سره فیوچر دیټ ریکوایرډ فون ویریفیکیشن چې کوم دی هغه زمونږ سره ایلیجیبل دی نو مونږ به دا هم انیبل کو نو دې لپاره مونږ دغه اپشن باندې کلیک کوو دلته کې وایي چې ویرایپي فون نمبر نو د هغې لپاره به مونږ دې ځای کې ویرایپي فون نمبر اپشن باندې مونږ کلیک کوو کله چې مونږ دې اپشن باندې کلیک کوو زمونږ سره به داسې یو پیج کولاو شي او دلته کې به مونږ نه کوم ملک کې چې مونږ یو کوم ځای کې چې مونږ یو هلته کې به خپله کنټري سلیکټ کړو خپل ملک به سلیکټ کړو او د لاندې اپشن کې مونږ ته وایي چې دلته به مونږ ټیکس می
د ویریفیکیشن کوډ باندې سلیکټ کو او دلته کې اوس زمونه د موبایل نمبر غواړي تاسو چې کوم د موبایل نمبر دی کې ورکوئ هغه موبایل نمبر به دلته ورکئ کله چې تاسو موبایل نمبر ورکئ او دلته کې سبمیټ باندې کلیک کوئ تاسو نه به یو ویریفیکیشن کوډ به تاسو موبایل ته راشي او هغه کوډ به تاسو په دې ځای کې ورکئ او سبمیټ باندې به کلیک کوئ کله چې تاسو په سبمیټ باندې کلیک کوئ نو اوس دلته کې زموږ سره راغی چې کنګرچولیشن یور یوټیوب اکاونټ از ناو ویریفایډ کنټینیو باندې به کلیک کوئ کله چې تاسو کنټینیو باندې کلیک کوئ نو اوس زموږ سره زموږ چینل چې دی نو هغه ویرایپی شو انیبل شو هغه نو اوس زموږ سره په دې کې بل دویم اول نمبر آپشن چې کوم دی هغه زموږ سره اپلوډینګ دی نو اپلوډینګ دپاره اوس زموږ چینل جوړ شو اوس په دې کې موږ ویډیو اپلوډ کولی شو دویم نمبر آپشن چې دی هغه زموږ سره دی مونیټایزیشن نو مونیټایزیشن آپشن چې دی هغه انیبل کول زموږ سره ډیر ضروري دي چې هغې لپاره موږ انیبل کلیک کو انیبل چې موږ څنګه کلیک کو زموږ سره به داسې یو دغه راشي موږ به موږ سره وایي چې تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ نو موږ اپلیکیشن ته ضرورت نشي موږ به کنټینیو ټو سټوډیو باندې کلیک کو کله چې موږ کنټینیو ټو سټوډیو باندې کلیک کو زموږ سره به دلته کې بل یو پیج کولاو شي دلته کې زموږ سره لاندې پیج کولاو شو په دې پیج کې زموږ سره ورکړي دي نوټیفای می وین آی ایم الیجیبل تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته کې زموږ سره اوس چې دی نو میسیج موږ یوټیوب ته یو میسیج سینډ کو چې یاره زموږ سره زموږ چینل مونیټایزیشن کې راشي مونیټایزیشن زموږ د چینل وشي دلته کې زموږ سره آپشن راغی چې وی ویل سینډ یو ان ایمیل وین یو آر الیجیبل ټو اپلای اوس موږ اپلای وکړه کله چې زموږ سره دلته کې ورکړي دي چې زموږ سره 1000 سبسکرایبر پکار دي او 4000 غنټې زموږ سره پکار دي کله چې دا ټیم زموږ سره پوره شي 1000 سبسکرایبر زموږ سره پوره شي نو زموږ چینل به مخې ته ګرو شروع کی او مخې ته به مزید نور روان شي دلته به تاسو سیمپلی ډن باندې کلیک کوئ اوس زموږ چینل چې دی نو هغه بالکل تیار شو او په دې طریقه باندې زموږ سره د یوټیوب چینل اوس مکمل تیار شو اوس به دلته کې موږ بیک لاړ شو د دې ځای نه کله چې موږ اوس د دې ځای نه بیک لاړ شو بالکل بیک به لاړ شو د دې ځای نه اول ضروري خبره چې نو هغه د ویډیو اپلوډ کول دي چې موږ خپل چینل ته ویډیو په څه طریقه اپلوډ کو په پارت 2 کې به زه مزید تاسو ته مخکې ښیم چې دې چینل ته موږ ویډیو څنګه اپلوډ کوو او د هغې مکمل طریقه به زه تاسو ته ښیم او نور کم سیټینګ چې د ویډیو اپلوډ کولو نه وروسته د چینل کم سیټینګ کول غواړي هغه سیټینګ به تاسو ته انشاءالله زه په راتلونکي ویډیو کې ښیم امید دی تاسو به دا ویډیو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کوئ او کمنټس وکئ ما چینل عزیز سیپي سبسکرایب کوئ او د ټلۍ بټن باندې کلیک کوئ کومه نوې ویډیو چې زه کوم د هغې نوټیفیکیشن چې دی هغه به تاسو ته راځي د راتلونکي ویډیو پورې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان